چې په یمن کې یو بادشاه و ابرهه، هغه د بیت الله په مقابله کې هلته یو کور جوړ کړی و. د عربو سره سخته دشمني وه، هلته یې کور جوړ کړی او هغه به وي تاسو د عربو د مکې بیت الله له څه له ځئ دې له راځئ او دلته عبادت کوئ، ځکه د بیت الله د وجې نه د مکې د خلکو به خلکو ډېر احترام او عزت به کو. دا خلک به چې کله هم نورو علاقو ته لاړل نو خلکو به ډېر قدر کو، عزت به یې کو. هغه وایي دې عزت ته بیت الله د مخه د هغې خلکو کېږي، دلته یو بل بیت جوړومه چې هغې عزت بیا زمونږ کېږي. چېرته د عربو نه یو سړی تللی یمن ته چې هلته یې وکتل چې دلته خو زمونږ د بیت الله شریف په مقابله کې بله کوټه جوړه شوې ده، نو د شپې ورننوت پکې لوی اودسمات یې وکړ د بېعزتۍ په خیال. چې خبر شو ابرهه بادشاه ته چې وایي چې په دې کې خو چا اودسمات یې کړی دی، وی یاره دا بل چا نه دی کړی، خو دا هم هغه د مکې خلکو چا کړی دی، زما د کوټې بېعزتي یې کړې ده. او اتفاق ده چې د مکې یو قافله په دې لاره را روانه وه، نو هغوی هلته پړه واچولی و، نو اور یې د شپې بل کړی، نو هغه اور چې ته د هغې نه دغه کوټې ته ورغی او هغه کوټه مکمل وسوځېده. نو په هغې نور هم شغله شو، هغه اور خو هسې و چې ته چینګاري ورغلې وه، سکروټکه ورغلې وه، خو هغه نور هم دغه شو، غصه شو. وی ښه دغه حال دې وګورئ که نه، هم پکې راته اودسمات یې کړی دی، هم یې راله کوټه وسوځوله. بس فیصله وکړه ورځو او دغه د مکې شریفې چې کومه کوټه د بیت الله دا به روانه وه. نو د ابرهه لوی لښکر راغی، دا اتیان 200 پکې سونو د اوښانو او یو لوی اتیو مضبوط دا مخکې او رالل او فیصله یې دا وکړه، وی که څوک را سره جنګ کوي خو کوو ورسره، او که څوک جنګ نه کوي نو موږ جنګ له نه یو راغلي، د مکې دا بیت الله روانو بیا به ځو ټوټې کوو یې. دې وخت کې مشر د قوم د حضور پاک نیکو عبدالمطلب، نو هغه د قوم مشران راغونډ کړل، کې څه به کوو؟ چا وی صاحب جنګ به کوو، زمونږ بیت الله به روانېږي او موږ به داسې ورته ګورو. عبدالمطلب هوښیار و، هغه وی ګورئ موږ د هغې قوم د جنګ د طاقت نه لرو، خو یو بادشاه دی او ډېر لوی لښکر یې ځان سره راغونډ کړی دی او اتیان یې راوستي دي او اوښان دي، اسونه دي ورسره، دا طاقت نشو لرلی. داسې به وکړو چې موږ به بیت الله شریف ورته خالي کړو، چې خالی یې کو موږ به ترې غرونو ته علاقو ته لاړ شو، دوی به راشي بیت الله به روان کړي، خپله غصه به سړه کړي او بیا به ځي چې دوی لاړ شي موږ به ځان له خپل بیت الله بیا جوړ. جنګ څه دپاره کړو؟ بس قوم یې دا خبره خو دې ټیک ده او ابراهیم فیصله کړې وه که څوک زمونږ په لار کې رکاوټ نه شو نو چاته غږ نه کوو، بیا به دغه بیت الله روانو. چې ابراهیم څنګه راغی نو د عبدالمطلب اوښان چې ته سرېدل نو هغې ونیول. دا بادشان چې دشمن په کم قوم حمله کوي نو د یرولو دپاره دا لوبې استعمالوي چې دوی ویرېږي، نو چې کم څاروي په ګوتو ورتلل نو هغه یې نیول، هغه یې په خپله قبضه کې راغشتل. نو عبدالمطلب ته چا وي چې سته اوښان یې ونیول، ده ویې ډېره ښه ده ور به شم زه به خپل اوښان ته یې وغواړم. نو دې ورغې خشته جامې یې اچولې وې. نو ابرهه دغه وخت کې په هغه خپل شاهي تخت ناست و، یو ځای کې پړه اچولې. نو چې عبدالمطلب سنګ ورغی او ابرهه عبدالمطلب ته وکتل نو په ده باندې اثر شو، په دې ابرهه باندې، ځکه د عبدالمطلب په دې تندي کې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم هغه رڼاګانې پرتې وې، د مخ نه رڼا خته، مخ نه انوار وتل. هغه پوه شو چې دا خو څوک ډېر معزز انسان دی، ډېر محترم انسان دی، د مخ نه شغلې معلومیږي، مخ نه پته لګي. نو ابرهه زر د خپل تخت نه وله راکوش شو او ډېر زیات عزت یې وله وکړه او ډېر عظمت یې وله وکړه، ورته رغاړه. او ابرهه د خپلو وزیرانو ته ووایي دا سړی خو ډېر مبارک سړی معلومیږي، دا مخ یې ډېر مبارک دی، دا تندی یې ډېر مبارک دی، او که دې سړي ما نه مطالبه وکړه چې دا بیت الله مه روانوه ده ما نه واپس ځم، او که ده ما نه مطالبه خو ډېر سم سړی دی او ډېر ښه سړی دی. د تخت شاهي نه وله راکوشو. عبدالمطلب ته وی صاحب څنګه راغلی؟ وی زما اوښان تا نیولي دي، خپل اوښانو پسې راغلی. ابرهه ورته وی ما خو ډېر هوښیار ګڼلی خو ډېر ساده وخت دی، ډېر ساده دی. ولې؟ وی اوښ څه شی دی؟ نیکبخته زما چې ته ولیدې زما په زړه کې ستا قدر پیدا شو او زما په زړه کې ستا ډېر لوی عزت او عظمت پیدا شو او فیصله مې دا وکړه چې که ته ماته وایې چې دا بیت الله مه روانوه واپس ځه نو ستا منم واپس ځم. نو ایله اوښان غواړئ؟
ما خو ته به د هغه خپل بیت حفاظت غواړې نو تو خان غواړې. عبدالمطلب ورته څه وایي؟ ګوره هوښیارتوب دې ته وایي وایي زه د اوښانو مالک یم. د چا مالک یم؟ د اوښان. نو خپل اوښان غواړم. او د بیت الله مالک بل ذات دی که هغې تپوس کولی شي ودي کې که نه کوي نه دی کوي. انا رب الابل ورب البيت هو الله. زه د دې ابلو د دې اوښانو مالک یم او د بیت الله مالک بل ذات دی هغه ته الله وایي. زه خپل شی غواړم الله یې د خپل شي تپوس وکړي. هغه ویې ډېره ښه اوښان یې وله ورکړل. ویې ته خپل اوښان بوځه. هغه خو خپل اوښان بوتل مکې ورته خالي کړه. خو چې ابرهه د مکې په حدودو کې را داخل شو اوس هم د مزدلفې او د مینا په دا منځ کې بس اخري د مینا اینډ او مزدلفه شروع کېږي هغې سره بدایه مزدلفه دغه ځای کې د مینا ختمیږي او مزدلفه شروع کېږي چې دغه ځای ته یې لښکر راورسېده. نو چې کوم مشر اتی و محمود د هغه نوم د هغه مشر اتی هغه نور مخکې نه ته ابو واپس ته خي طرف ته هم ته ګس طرف ته هم ته شا ته هم ته او مخکې نه ته او ده به اتی وهه او اتی مخکې نه ته. نو الله د دریاب د طرف نه ابابیل لوچت کړل توتکرو په شانتې. دا توتکري نه دا زمونږ په دې جوماتونو کې چې دا کوم توتکري موتکري وي دقسې توتکري تور تور واړه واړو او لنډې لنډې سټونې او هر یو سره درې دغه و قطقاڼې و. یو قطقاڼې په مخوپه کې یو په یو پنجه کې او بل په بل پنجه کې او راتلل به او د بره نه بیا ډرون حمله کوله ډرون حمله به یې کوله. دغه ځای نه به یې شي راخطا کو. خو چې کوم یو کاڼی به یې راخطا کو نو د انسان په دا سر به ولګېده او د سر نه به ترې نیغ لاندې ووته چې څومره د ابرهه لښکر و ټول مردار شو ختم. ابرهه خدای پرېښوده پکې مردار نه شو د هغه تیو تښتېده. هغه سره خدای څه چل وکړه هغه په لاره کې رب العالمین په هغه ننکې او دانې روخې جوړې کړو. وجود یې داسې شو چې سخا شو سخا یمن ته واپس ونه رسېده په لاره کې په هغه تی د پاسه وجود یې سخا شو سخا ګنده او ختم. دا واقعه چې بیت الله خدای بچ کو او د بیت الله مقابلې لپاره چې د اتیانو کم لښکر د ابرهه په ملګرتیا کې راغلی دا د پیغمبر علیه السلام د ولادت مبارک نه 50 ورځې مخکې دا شوي دي. لا حجر پاک مبارک د خپلې مور په ګېډو کې دا واقعیت شوي دي. دا بله نښه شو د نبي کریم صلی الله علیه وسلم پیدایش نه مخکې هغه غټې کومې نښې چې موجود دي دا بله نښه شو. عبدالمطلب چې کله زمزم وکنستېده نو د خدای نه سوال وکړ وی خدای پاکه زمزم مې وکنسته یو عبادت مې وکړو اجیانو لپاره مسافرو له اوبه رالې او هغه زما د نیکه د ابراهیم او د اسماعیل علیهم السلام د هغوی هغه اوبه دي. الله یو سوال درنه کوم یو زوی مې د خدای زامن ګڼ راکړه زامن راله راکړه او خدایه که 10 زامن دې راکړل نو یو به پکې ستا په نوم حلالوم. دا نظر به خلکو کوم منښته به یې کول لکه اوس د ګرې چې د چیلي نه منښته کوي بیا د خپلو بچو منښته کوله. نو خدایه که 10 زامن دې راکړل یو به ستا په نوم پکې حلالوم. نو پروردګار هغه دعا قبوله کړه 10 زامن وله خدای ورکړل. چې 10 زامن خدای ورکړه یو ځل ودرې نو خوب یې ولیده نو خوب کې د څوک نظر دی پوره کار منښته دی پوره کار شو خدایه څه مطلب او دا خو ما ویلو چې که 10 زامن مې وشي نو یو پکې حلالوم. دا سوچ نظرونه ګورې ښه نه خرونو خلک اوس هم نظرونه کوي. نبی علیه السلام فرمایي وی نظر تا له فایده نشي درکولی او نه د له تاوان درکولی شي د تاوان نه نشي بچ کولی. ډېر خلک وایي که نه وی یاره که دا کار مې وشو نو زه به ګډه لالو که دا کار مې وشو نو زه به دا خیرات کوم. دا خدای سره جوړې جاله مه کوه. نبی علیه السلام په خپله فرمایي حدیث دی وی نظر تالن فایده نشي درکولی او نه د تکلیف نه بچ کولی شي. انما یستخرج به من البخیل خو بخیل پیسې نه ورکوي د دې نظر په برکت د خدای پیسې راوباسي. نظر ولې کې خدای سره جوړې جاړې کې اوس تکلیف درته ورسېد نو پیشکي خیرات وکړه. دا مو چې که دا کار دې وکړه نو ګډ به حلالوم اوس نه ګډ حلال کړه نو خدای به دې کار وکړي. خدای سره جوړه کې که خدای کار دې حلال وکړه نو خیرات دله کومه او که دې ونه کړه بیا دله نه کوم ولیوفو نذورهم او چې دې وکړه نو بیا به یې خامخا پوره کړې. که دې ونه کړه دا کار دې ونه کړه بیا به نه کو
دا بیمار دې راله جوړ که نو دیګ به پخوم او که دې جوړ نه که دیګ به نه پخوم خیرات به کوم یې ګنې نه که دا کار دې ګنې نه یې کوم خدای پاک وایي رکوع مې ځله نه مه کوه خیرات زما دې خیرات ته ساجد دی لکه ما ته یو سړی وایي یاره که دا کار دې وکړو نو دا شی به درله در کوم او که دې ونه که نه یې در کوم نو زه خو محتاج یم زه خو به یم چې ودرېږه یاره دا کار کول غواړي چې دا شی خو راکړي که نه خدای که ته محتاج دی الله به یې رکوع مې ځله نو نبی علیه السلام فرمایي چې نظر د خدای تقدیر نشي بدلولی نه خیر در کولی شي نه د نه شر ختمولی شي بخیل شی نه ورکوي نو د دې نظر په برکت ترې راوځي وروره زمونږ خلک نظرونه وکړي نو بیا څه وایي یاره بس که خیري که دا کار مې وشو که نه نو زما دا غوا دا بالالوک نو چې کار وشي نو بیا به د مولا نه تپوس کوي یاره صاحبه که د دې غوا په ځای د دې پیسې ورکړم څنګه به ولې هغه خو د 100,000 روپو ده خو د 150,000 روپو ده چې پیسې ورکوي نو 2,000 روپۍ ورکړي 2,000 روپۍ ورکړي چې د چا ته وښي زمیندار ته وښي یا ګاونډي ته وښي دا مې منښت دی د حساب کتاب ولګوه نو هغه مو پرېږده چې دوی خوشحاله یا 2,000 ده د 3,000 چا دې جوړوي کله به وایي دیګ مې منلی دی دیګ نو چې دیګ دې منلی دی نو دیګ څه ته وایي په عرف کې چې کوم دیګ منلی دیګ هغې ته وایي چې ښه مزېدار 4 نیمې دړی روجي پخې کې او ښه خشته غوښه پکې واچوې چڼهوس کې پکې دې ته دیګ وایي بیا څه وایي خوږ به پوخ کړو نو خوږ به پوخ خوږ سره پخې بیا څه وایي یا چڼهوس کې او پکې واچو دیګ منلی دی نو هلکه چڼهوس کا دیګ په عرف کې چې څه ته دیګ وایي او کله به وایي یاره کله دې دیګ پیسې کیاله ورکړو نو منه دی ولې مخکې دی بخیله منه دی مخکې ولې چې مخکې دې منه هغه وخت په جوش کې وي او دې منه نو بانې جوړی دیګ نه یو 2,000 روپۍ ورکړي نو په دیګ 2,000 خرچې راځي بیا څه وایي زه به ترې خورم او که نه چې ځان له دې پخوه نو پخوه که نه یاد وساته چې منښت دې وکړه دا به خالص مخلص په مسکین او په فقیر خوري نه به یې په خپله خوري نه به یې بچي خوري نو بعضې خلک وایي یاره خیر دی یو دلی به پکې مونږ ځان له واچو که نه ولې بچې دا هیلې حوالې دي هیلې حوالې به نه جوړوي دلی دې پکې واچو دم دغه دیګ دی نه به په خپله خوري نه به یې بچي خوري بیا وایي یاره فقیران او مسکینان به اوس کم دی پیدا کوو نو ما درته وایي چې منښته کوه چې زه اوس فقیر او مسکین وګورم ما خو درته نه وویلې نو مخکې نه سوچ کوئ منښتې مه کوئ قطعا چې منښتې ونه کې بیا به یې په خپله نه خوري بچي به دې نه خوري او چې څه منښته دې کړې ده همغه به ورکوې او بیا به یې غریب مسکین فقیر له ورکوې به غریب مسکین فقیر به کوم ځای پیدا کړې دې څیزونو کې لږ احتیاط کوئ په منښتو کې چې کله هم څه مسله تکلیف بیماري خدای دې درته نه رسوي ورسېدله پیشکي خیرات کوئ الصدقة ترد البلا صدقه مصیبت رد کوي پیشکي خیرات کوئ خدای به هم د هغه مصیبت تکلیف نه ساتي نو دا شکر دی چې دا منښت یې اوس نشته هغه منښت ټاکلی ورته وي اوس دې منښته پوره کړه 3 شپې یې خوب ولید بس هغه ته پته وه نو هغه وایي چې 10 زامن مې دي په پکې یو حلالوم څوک به حلال کړم دا علاقې مشران عبدالمطلب خو د مکې سردار و خلکو خو به یې قدر کوي عزت کو مشران یې ټول راوغوښتل چې راویې غوښتل وی قرآن دازي به پې وکړو په دې 10 بجو کې چې د چا په سر قرعه راوخته نو بس حقه به حلالوم اتفاق ته ګوره قرعه پکې د عبدالله په سر راوخته عبدالله هغه چې بیا د چا نه خدای پاک نبی کریم صلی الله علیه وسلم پیدا هغه په سر راو خو په ټولو بچو کې ډېر ښایسته بچي و ډېر ښکلي او د دې تندین یې رڼاګانې ختلې او چې کله هم څوک کاهنان رالل مکې ته خو د دنیا خلک به راتلل لکه اوس چې د دنیا خلک مکې ته روان دي د دنیا نجومیان او کاهنان او د پخوانو کتابونو مولیان چې به رالل او عبدالله ته به یې وکتل هغوی به وې یاره دا هغه سړی دی چې د ده په اولاد کې به خدای د آخرې زمانې پیغمبر پیدا کوي د تندې رڼا کې نورانیت دی پکې د کې نښې پرتې دي د آخرې زمانې د پیغمبر نو د خلکو ورسره مینه وه او دې عبدالمطلب ته خلکو درخواستونه کول چې زما لور ورکو د مکې غټو خلکو دا شوق و چې د زما زوم شي د مکې د غټو سردارانو دا شوق و چې د عبدالله زمونږ زوم شي لور وله ورکو چې زمونږ د لور نه د آخرې زمانې پیغمبر پیدا شي دا د خلکو شوق و خلکو په خپله دې مطالبې کړې وې او بل عزتمنه مو او خشته مو ښکلې مو په صحت هم روغ او د خلکو هغه آثارو د نجومیانو کاهنانو د هغه
د هغې نه پیشنګویو نه به خلکو اندازه لګول. نو چې قراندازي وکتل نو د عبدالله په سر راوخته. د عبدالله ماشومانې خویندې وې، هغوی چغې کړې بابا نه ګورې زموږ ورور به نه لالی. دا نور دوه دي د پلاره، څه پکې دوه دي، څه پکې درې دي د یو موره. او زمونږ د موره ګورې دغه یو دی ښه، دا زمونږ د نورې مونږ خویندې یو، بابا دې به نه لالی. او د مکې چې کوم اشراف او لوی خلک وو هغوی به مې چې ګوره دې لال نه کې، ته خو ډېر مبارک انسان دی، دې لال نه کې. بیا به یې قراندازي واچوله، بیا به د هغه په سر راوخته، بیا یې قراندازي، بیا به د هغه په سر راخته. ویې څوک نو مشرانو ولې یو مشوره ورکړه، هغې ورته یې داسې کار وکړه چې اوښان راوله، د سره اوښ ودروه، د دې عبدالله او د هغه اوښانو کې قراندازي وکړه. نو که د عبدالله په سر راوختله نو دې حلال که، که د اوښانو په سر نو اوښان باید د په ځای حلال شي. نو صاحب به لس اوښان یې راوستل. نو چې قراندازي وکړه نو بیا د عبدالله په سر راوخته. نو دې اوښان شل کړل. نو چې شل اوښانو د عبدالله منځ کې قراندازي وکړه بیا د عبدالله په سر راوخته. نو اوښان یې 13 کړل، بیا د په سر شو. نو اوښان بیا ورته 10 زیاتول، اخره کې 100 اوښان شو. یو خوا 100 اوښان، بل خوا عبدالله. نو چې قراندازي وکړه نو د 100 اوښانو په سر راوخته. نو خوشحاله شو او د مکې خلک هم خوشحاله شو او هغه ماشومانې لوڼې هم خوشحاله شوې. نو د نبي علیه السلام د پلار د سر په بچ کېدو کې عبدالمطلب 100 اوښان حلال کړي. او نبی علیه السلام مبارک به فرمایل وی انا ابن الذبیحین، وی زه د هغه 2 کسانو بچی یما چې د چا ذبحه د خدای په نوم منلې شوې ده، یو زما پلار عبدالله او یو زما نیکه اسماعیل علیه السلام. اسماعیل علیه السلام هم ابراهیم علیه السلام منښته کړې وه چې زه به زوی حلالوم، الله ورته ویې زوی دې حلال کا. اسماعیل علیه السلام یې بوته حلاله وی، خدای پاک بچ کو، د هغه په عوض کې ګډ حلال شو. نو یو اسماعیل چې هغه هم خدای په نوم باندې ذبحې دپاره منلې شوی و، خدای بچ که په یو ګډ په سر کې د جنت نه ګډ راغلی دی. او یو زما پلار عبدالله چې د هغه د الله په نوم په ذبحه کې منلی شوی و، 100 اوښان حلال کړو، خدای پاک بچ کړو. دا به په دې به نبي هم فخر کو. هغه عبدالله چې کله برابر شو نو نښې پکې وي، یو ځل ځنګل ته تللي چې ته د پخوانو کتابونو خلک راغلي او تورې ورسره وې. هغوی ته دا پته وه چې دا عبدالله نه به الله د آخر زمانې پیغمبر پیدا کوي. نو هغوی د مرګ پسې ګرځېدل، دې مونږ مړ کړو. او ځنګل ته دې اوتې و ناغې په ځنګل ته لاړل، ځنګل ته ورپسې لاړل، تورو پسې په دې حمله کوله. نو خدای پاک د غیبو نه مخلوق را پیدا، د غیبو نه. او هغه چې کوم خلک د عبدالمرګ پسې راغلي وو هغه دې په مخه کړل، ویې شړل او سې مړه کړل. دغه ځای کې یو کسو وهب ابن عبد مناف، دا د بنو زهره قبیلې و، هغه دا ارسه منظر وکتو چې دا خو ګوره عبدالله خدای په داسې طریقه بچ کو، غیبي مخلوق خدای پاک را د دفاع دپاره راوستل او د هغه قاتلانو نه بچ کړل، غیبي خلک هغه دا ارسه ولیدل. نو ما خو تاسو ته وویل چې د عبدالمطلب نه خلکو مطالبې کولې چې ستا د عبدالله له مونږ لور ورکوو. نو دغه سړی چې و دا وهب ابن عبد مناف، وهب ابن عبد مناف دا چې و دا قسمت خدای د هغه ویښ کړی و. عبدالمطلب دی د بنو زهره قبیلې و، ډېر هوښیار او مالدار سړی و. عبدالمطلب ورپسې استازی ولیږه، ویې ستا خو زما عبدالله بچی دی او د مکې چې چا نه غواړم په خپله خلک لوڼه ورکوي، نو څنګه دې خوښه ده؟ هغه ویې دا خو زما دپاره فخر دی چې ستا دې زوی له خپله لور ورکړم، ما دپاره فخر دی، ستا د دوی برکات خو ما لیدلی دي، ځنګل کې خو ما ولیدل چې خلکو په حمله کول او غیبي خلکو بچ که، خو ما لیدلی دي، بلکل شابه راځه او زه له لور درکو. نو قانون به ده په هغه زمانه کې چې چا څوک به لاړل او نکاح به یې وتړله، نو بیا به د نکاح نه پس د هلک هغې سخر کور کړی او څو شپې پاتې کېده. دا قانون، دا هر علاقې خپل رواج دي. نو عبدالمطلب لاړه او د هغه 2 لوڼه وې، یو یې د ځان له وغوښته او یو یې عبدالله له وغوښتله. چې ځان له یې کومه جینۍ وغوښته نو حضرت حمزه رضی الله عنه د هغې بچی پیدا شو، ایو ته عبدالله له. نو عبدالله چې په لاره ته دی چې په لاره ځي
نو پلار مخکې اکثر ویروست وي نو یو کاهنه ښځه وه په مکه مکرمه کې او ډېره خشته ښځه وه او د کاهنانو خلکو به هم خلکو ډېر خیال ساته او احترام به یې کوو. نو هغه کاهنه بار راووته نو د عبدالله باندې سترګې ولګېدې. عبدالله ته یې دلته راشه. نو عبدالله ورغی نو ورته یې وی عبدالله ما سره کور ته دننه شه او د ګناه مطالبه یې وکړه. عبدالله وی نه 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 زه خو ګناه نه کوم، زه خو ناروا نه کوم. نو راووته بار ته. نو چې راووته او پلار سره لاړ او د هغې وهب ابن عبدمناف لور وه بیبي آمنه هغې سره نکاح وشوه. نو دې هلته پلار پرېښوده د هغه خپلې زلې قیدې او د رواج مطابق او عبدالمطلب ته واپس راغی. نو د نکاح نه یو څو شپې پس بیا را روان دی په هغه لاره. نو هغه کاهنه ورته ولاړه وه. نو وله راووته وی عبدالله ودرېږه چې وی زه په مخه دی ښه. داسې په ښه نظر یې ورته ونه کتل. نو عبدالله ورته وی چې تا خو ابل زما ډېر دارمدار وکړو او ډېر قدر دې دمه وکړو او کور ته دې بوتلم او بیا دې رانه د ګناه مطالبه وکړو خدای دې نه وساتلم او نن چې ما ته دې وکتل نو ما باندې ما نه نفرت وکړو ما ته وی ځه وی چا سره دې نکاح کړې ده؟ وی آمنې سره د وهب لور سره. وی داسې کار دی عبدالله د زناکاره ښځه نه یم. هغه کاهنه ورته وایي او نه بدکردار او بدعمله ښځه یم خو ته چې بل وشتلې نو په تندي کې د نبوت رڼا ښکارېده او نن کې واپس راځې نو په تندي کې د هغه رڼا نشته. اذنه د وهب لور آمنې راښکلې ده نو تر باندې څه کوم. دا د پیغمبر علیه السلام د پیدایش نه مخکې دا نښې نښانې دي دا ښکاره کېږي. هغه عبدالله بیبي آمنې سره په یو تجارتي سفر کې لاړ. اتفاق ته ګوره مدینه منوره کې وفات شو عبدالله او چې وفات شو په مدینه منوره کې عمر یې څونه نو څوک 15 کاله یادوي څوک 30 یادوي خو راجحه خبره دا ده چې د 13 کالو په عمر کې وفات شو. 18 سال په عمر کې عبدالله وفات شو. زمارو دا هغه نښې وي چې د حضور پاک د پیدایش نه مخکې ستوري به چاودل. دا ستوري نه دي دی به ټوله شپه پړقا پړوقي به کول دا به چاودل او د ستورو نه علاوه چې څومره نجومیانو مکې مکرمې ته دنیا نجومیان راتلل شروع شوي کاهنان راتلل شروع شوي او د پخوانو کتابونو خلک مکې ته راتلل شروع شوي او دا یو پروپیګنډه وه چې یاره نبي آخر الزمان هغه دنیا ته راتلو والا دی. دا ورځې دي چې د دې ورځو کې د آخر زمانې پیغمبر پیدا کېدو والا دی. هلته په مدینه منوره کې چې د مدینې یهودیانو هغوی به هم دا وی چې کله به د مدینې د یهودیانو د مدینې د انصارو سره جګړه راله که نه نو څه به وی دوه خبرې به یې کولې وکانو من قبل یستفتحون علی الذین کفروا دوی به څه وی هغوی ته به یې دمکي ورکوله وی صبر وکړئ د آخر زمانې پیغمبر راتلو والا دی او که هغه دنیا ته راغی نو موږ به ورسره ملګري کېږو تاسو باندې حملې به کوو پرېږدي به نه تاسو به ختمو. خدای بیا خبره لوړې کړه. قرآن شریف کې الله وی فلما جاءهم ما عرفوا کفروا به مخکې به یې داسې وې او کله به یې څه وې وی خدای توسل به یې کو وسیله به یې کوله په پیغمبر علیه السلام خدای د آخر زمانې پیغمبر د هغه په برکت موږ له ګټه راکې د هغه په توسل او په وسیله موږ له د دې مدینې په خلکو ګټه راکې. نو نبي علیه السلام ته الله وویل چې د پیدایش نه مخکې به ستا په وسیله سوالونه کول او ستا دا به وي چې هغه باندې به موږ ایمان راوړو او د مدینې منغو خلکو سره به جګړې کوو خو چې فلما جاءهم ما عرفو چې ورته هغه پیغمبر راغی دوی پېژن چې دا د خدای هغه اخري پیغمبر دی رښتونی نو کفرو به بیا پې کفر وکړه. نو خبره لوړې شوه د مدینې انصارو په ایمان راوړو یهودیانو سره جګړه جوړو شي. دا هغه پیشنګویۍ دي مخکنی د حضور پاک مطابق. دغه زمانه کې چې ته حضرت ابوبکر صدیق پیدایش نه پس ته خو زه بیا ته د دې وخت کې ویم حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ولاقې ته تجارتي سفر کې تللی نو چې تجارتي سفر کې ولاقې ته لاړ نو هلته کې هغه قافله کې یو کاهن پخوانو کتابونو عالم په ابوبکر صدیق یې نظر ولګېد هلکه وایي ته ما ته دارون وښایه
دارون هغه زما په روم څه کې شریف صالح خو چاته رون نه ښیم وایي زما پکې ډېر لوی غرض دی تا نه پیسې نه دی زما پکې لوی غرض دی وایي زه چاته رونونه نه ښیم خلکو ورته وایي چې ده پکې لوی غرض دی وښایه که حضرت ابوبکر صدیق یې مجبوره کړه هغه ورته رون وښو یو ځای کې راځي چې خېټه او بل ځای کې رون رون یې ورته وښو نو هغه کاهن ورته څه وایي وایي د اخر زمانې پیغمبر چې کله پیدا شي که نه نو یې ته بیا لومبې خلیفې او ته پرې لومبي ایمان هم راوړې وی تا د څه نه پته ولګېده وی ستاسو ګوره دا شکلونه زموږ په کتابونو کې پراته دي ستاسو ټول صفتونه زموږ په کتابونو کې پراته دي او چې ما درته وکتل او تپوس یې ته وکړه ستاسو نوم دی فلانکې د پلار څه نوم فلانکې د فلانکې قوم یې د فلانکې قوم یې وي دا چې ستا څه ماته وي دا ټول زموږ په کتابونو کې شته دا یو نښه مې دله صرف کته چې ستا په پتون مې یو تور داغ نو چې کله نبی علیه السلام د نبوت دعوه وکړه که نه د 40 کالو په عمر کې نبی بکر صدیق سره خو پوره دوستانه تعلق و حضرت ابوبکر ته ابوبکر ما له خدای پیغمبري راکړه وی صاحب ایمان دې زما درمان بې دلیل درمان زما ایمان دې د ایمانم زما چون تا سره تېر شو زه پورې تا چې د دروغ ویلي نه دي او ما ته پته ده چې تا کې کمې نښې پرتې دي زه خبر یم درم هسې یو تپوس ته نه کوم چې ستا د نبوت او د پیغمبرۍ څه معجزه څه نښه دلیل شته که نشته حضور پاک ورته وي او په پلانکي سفر کې چې هغه کاهن د پخوانو کتابونو نو لا ستا په پتونه تور داغ کتل دغه مې نښه ده دا ستوري به چودل دا پړقا پړوقي به ختېدله دغه زمانه کې چې حضور پاک لا دنیا ته تشریف نه وروړل او خلکو کې لږه نیکي پیدا شوه فوري مخکې خو جاهلیت و تېره جمعه مې درته ویلي خلکو کې لږه نیکي پیدا شوه بعضې خلک راووتل هغوی ویل لکه د بوتانو عبادت نور نه کوو یاره دې مونږ له څه راکړل چا به یې دا زناکاري بندو چا به یې دا ناروا او دا ګناهونه چې دا ډاکې او دا غلاګانې کېږي دا بندول پکار دی دا څه قسمه خبرې پکې شروع شي خو د دنیا خلک مکې ته راتلل به او معلومات به یې غشتل څه نوی کار خو شوی دی او که نوی کار نه دی شوی دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پیدایش د مخکې هغه علاماتو چې خدای پاک په دنیا کې رو ښکاره کول نسب اعلا بهترین نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی خدای پاک دا نسبونه چڼولو نو په ټولو کې بهترین نسب چې کوم شان که پیدا که نو هغه د اسماعیل علیه السلام نسب او هغه بیا چڼول نو په هغې چې کوم بهترین نسب هغه د قریشو و او بیا قریش چڼول نو چې په هغې کې کوم بهترین نسب نو هغه د عبدمناف و نو هغې بیا چڼول نو په هغې کې چې کوم بهترین نسب و هغه د بنو هاشم و نو هغې چڼول نو په هغې کې بهترین نسب بیا زما راوخته نبی علیه السلام فرمایي چې زه د ما نه واخله تر د آدم علیه السلام پورې په بهترین نسب کې خدای پیدا کړی او په بهترین قوم کې خدای پیدا کړی او په بهترین قبیله کې خدای پاک پیدا کړی دا هغه نښې وې د حضور پاک د پیدایش نه مخکې او بیا د نبی علیه السلام د پیدایش په وخت کې یا د پیدایش نه پس چې کوم بعضې حالات دي چونکې میاشت ربیع الاول ده دا به انشاءالله په آینده جمعه کې درته بیان دعا وکړې رب ذوالجلاله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحیح تابعداري زموږ نصیبه کړي خدای د هغې په نقش قدم هم روان کړي او الٰه العالمین د حضور پاک مبارک شفاعت هم نصیب کړي خدای زموږ ژوند زموږ مرګ د حضور پاک په خپل دین نصیب وګرځوري قبر کې چې کوم سوال جواب کېږي د حضور پاک مبارک هم تپوس کېږي د هغه متعلق نو خدای په هغې کې موږ رښتونې کړي الله د دنیا او د آخر د بلیات او آفات او فتنو نه مو ساتي خدای که څوک بیماران ته وله شفا ورکړي که څوک قرضداران یې قرضونه اخلاص کړي خدای که څوک په پریشانو غمونو کې پریشانۍ په خوشحالو بدله کړي الله که چاته څه قسمه تکلیفات ولا په خیر باندې بدل کړي خدای پاک د چا یو بل سره روانې دشمنیو په روغې بدله کړي او څه بعضې دوستان د هغوی روان دي عمرې دپاره دعا ورته وکړئ چې خدای پاک یې په خیر او په عافیت باندې ورسوي الله ته زموږ نه د دنیا او د آخر برکات زموږ نصیب کړي او د دنیا او د آخر د مصایبو او د فتنو آفاتو نه پام نو امان کې وساتي اخر وخت بخوري دا کلمه نصیب کړي لا اله الا الله محمد